د بلخ ولایت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو ریاست له لوري د دې ولایت د بیلابیلو سیمو د اوسیدونکو ترمنځ څو حقوقي شخړې حل و فصل شوې. د بلخ ولایت د چمتال ولسوالۍ د بارګاه د کلي د 2 تنو اوسیدونکو ترمنځ د 10 جربه میراثي ځمکې پر سر د 8 کلونو راهیسې روانه شخړه له هر اړخیزه خبرو اترو، د ګټورو نصیحتونو او د دواړو لورو د بشپړ قناعت له رامنځته کېدو وروسته پای ته ورسېده. دغه راز په یاده سیمه کې د 2 نورو ترمنځ د ځمکې د ملکیت په تړاو هم له کلونو اختلاف له امله رامنځته شوې لانجه د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو ریاست د پرله پسې هڅو او د قومي مشرانو د همکارۍ له لارې په بشپړه توګه حل شوه. ورته مهال په مزار شریف ښار کې هم د نغدي معاملې او د ځمکې پر سر رامنځته شوې شخړې چې یوې 6 کاله او بلې له 1 کال څخه را په دې خوا دوام درلود، د بلخ ولایت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو د ریاست او د شخړو د حل کمیسیون د غړو د مستقیمې رهبرۍ او ورسره د قومي مخورو د منځګړیتوب له لارې په اصولي ډول حل و فصل شوه او ښکېلو لوریو خپل بشپړ رضایت څرګند کړ او ژمنه یې وکړه چې په راتلونکي کې به د داسې اختلافاتو د رامنځته کېدو مخه نیسي او سوله ییز ژوند به غوره کوي. د بلخ ولایت د سرحدونو قومونو او قبایلو ریاست د دې مسؤلیت په ترسره کولو سره یو ځل بیا د دې ولایت د مظلومو او ځورېدلو خلکو د صادقانه خدمت او د ستونزو د حل په برخه کې خپله ژمنتیا ثابته کړه. په پای کې د دغه ریاست رئیس مولوي سردار محمد محمدي د خلکو خدمت خپله اساسي دنده وبلله او ټینګار یې وکړ چې د خلکو ستونزې زموږ ستونزې دي او باید په پوره دقت او همکارۍ سره د هغوی لپاره مناسبې حل لارې ولټول شي. د یادونې وړ ده چې د بلخ ولایت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو ریاست په تیر یو کال کې د بیلابیلو قومونو او خلکو ترمنځ نږدې 200 کورنۍ او قومي شخړې حل و فصل کړي دي.